السلام علیکم ورحمت الله محترمینو ډیره بهترینه او نابلده وظیفه در سره شریکه کوم کچيري دغه وظیفه تاسو کوي او لکور څخه ووزي دا وظیفه کوي چې کور ته راځي الله تعالی به مخالل لاس نه راولي کور ته یعنی تاسو هر هغه جائز حاجت چې تاسو پسې وزي هغه به الله تعالی د ورځې فسر کې تاسو جائز حاجت در پرک السلام علیکم محترمین الله تعالی مو جوړ او روغ او آباد لره محترمینو ډیره بهترینه او نابلده او ناشنا طاقتوره مجرب وظیفه در سره شریکه کوم د دې وظیفې په برکت سره تاسو د ژوندۍ هغه مشکل حاجت چې تاسو غواړئ چې الله تعالی درپرکي ان شاء الله پوره بس کچيري تاسو لکور څخه وزي سهار دغه وظیفه وکړئ او په کم جائز حاجت تاسو وزي په زړه کې مڅوي د هغه لپاره وزي کوشش کوي چې هغه ځان ته حاصل کړي په هغه مقصد کې کامیاب شي خو دغه وظیفه چې وکړي زه تاسو ته اطمینان درکوم سل فصلک به دغه سي خالی لاس تاسو الله تعالی نه کرارد هغه جائز حاجت چې تاسو د سهار لا ورځي فسر کې په هغه پسې وځي مخستن سي کور ته راځي دغه حاجت بس تاسو فوري هغه جائز حاجت ک تاسو دی روزي فبا باندې فرض پسې وځي پیسې ګټي او تاسو غواړئ چې الله تعالی به انتها زیات مال فلاس درکې او الله تعالی جل جلاله فدغه ورځ باندې به انتها زیات دولت تاسو فلاس باندې فتاسو وګټي نو هم د دې وظیفې په برکت سره الله تعالی تاسو مالدار کړي غواړئ چې کاروبار ته ځئ خو په کاروبار کې مې برکت نه وي یا فرمخ باندې نه ځي او دکانداري وي یا بل تجارت شهر څه وي په هغه کې الله تعالی درته برکت واچوي او له هغه کار څخه تاسو به انتها زیاته ګټه وکړئ نو سهار چې له کوره وځئ دغه وظیفه وکړئ تر ماخستنه پورې چې کور ته تاسو راځئ د پخوا په شانتې درې چنده زیاته سودا او درې چنده زیاتې پیسې به تاسو وګټئ او الله تعالی جل جلاله به ستاسو په رزق کې برکت راولي او په هغه کار کې به مو کامیاب کی کم سي سهار تاسو پځي وځي دا یو داسې بهترینه وظیفه ده دوستانو کله چې هم تاسو له کوره وځئ او دا وظیفه کوئ تر سهار تر ماخستنه پورې چې کور ته راردیږئ ستاسو تر کور چې تاسو څومره عیال کورنۍ پرې کړي هغه ته به هېڅ کوم نقصان هیڅوک به هم ضرر نه ورته ورسوي ځکه چې یو صحابي دا دعا وویله بل کس ورته راغی پر ده باندې غږ وکړي چې له کوره دی راوتی دا دعا یې وکړه بل کس ورته راغی چې صاحب ستا کور وسوځئ اور باندې را روانو هغه ورته ویلی چې زما کور نه سوځل کېږي ده ورته وویل چې ما په خپلو سترګو باندې ولیدی تا کور وسوځل سو ته څنګه وایې چې زما کور نه ده سوځل سوی نو کله چې راغی چې ویې کتی هغه اور د ده له کور څخه چپ سوی او بل طرف ته تللی و نو دې سړي پوښتنه جن وکړه د بل صحابي څخه چې تا څه داسې یقین و چې زما کور نه ده سوځلی خو ما ولیدی دا اور ستا د کور پر طرف باندې روان و خو الله تعالی جل جلاله دې بل طرف ته ګرځولی ده ده ورته وفرمایل چې ما داسې تورې وویل چې کله زه هم له کوره راوتم او دا داسې مبارک تورې دي چې ما له نبي علیه السلام اورېدلي چې کله انسان د ورځې په سر کې ووایي تر ماخستنه پورې به هیڅ قسم تاوان پر ده باندې اثر نه وکړي نه به انسان په شکل کې د انسان په جامه کې ده ته څوک ضرر ورسوي نه به د شیطان په جامه کې څوک ده ته ضرر ورسوي هیڅوک به هم ده ته نقصان نه ورسوي نه به د کاروبار پر لیول باندې ده ته تاوان ورسیږي چې هر څه په دې ورځ کې دی کوي په هغه ټولو کې به الله تعالی دی کامیاب کړي نو هغه وظیفه ور وښودله چې دغه تورې ما وویل هغه تورې ستا ته هم درښیم دوستانو محترمینو د ورځې په سر کې چې له کوره وځي په کاروبار په طرف سي یا په هغه مقصد چې تاسو یې غواړئ پکې کامیاب سي خو ډېر محنت تکلیف مې کړی وي بیا هم خپل منزل ته نه یاست پکې رسېدلي د دې وظیفې په برکت سره به د الله تعالی خپل منزل ته ورسوي الله تعالی به دې کامیاب کړي د دغې ورځې وظیفه چې ته وکړې تر ماخستنه پورې چې مثلا کور ته راځې یا غرمه راځې چې هر وخت کور ته راستنېږې له خپل کار له خپل مقصد څخه خپل جایز مراد څخه دغه جایز مراد به الله تعالی د تا در پرک
او په دې ورځ الله تعالی ستاسو ټولي کامیابی ستاسو فلاس باندې تاسو ته نصیب وګرځوي کچېره دا وظیفه تاسو وکړي. خدا وظیفه یو شرط یقین غواړي، عقیده مضبوطه او توکل پر الله. کله چې د انسان عقیده مضبوطه سي او یقین یې مضبوطه سي او توکل یې پر الله سي، بیا هغه انسان په هر هغه وظیفه کې کامیاب کیږي چې دی کوي. خو که یو انسان عقیده مضبوطه نه وي، یقین یې مضبوط نه وي، توکل یې پر الله نه وي، صرف د ازموینې لپاره یو وظیفه کوي، خو بیا ډیره مشکله ده چې دی په هغه وظیفه کې کامیاب کړل سي. وجه هم دا ده چې اکثره انسانان ډیرې وظایف کوي بیا هم نه پکې کامیاب کیږي. وجه دا ده چې دی په اخلاص سره نه کوي. په کم کار کې سي اخلاص نه وي، تاسو فکر وکړئ په دنیوي کار کې سي اخلاص نه وي، الله تعالی غت انسان ته کامیابی نه ورکوي. که یو انسان له یو چا سره په ګډه کاروبار کوي، په شراکت باندې یا له چا سره زندگی کوي، خو په دې ژوند په دې زندگی په دې کاروبار کې اخلاص صداقت نه کوي، دا انسان نسی کامیاب کېدلی، دا انسان پر مخ باندې هیڅ کله نسی تللی، دا د کامیابی سوچ او فکر هیڅ کله نه وي. نو که وظیفه کوي، وظیفه هم داسې اخلاص غواړي، یقین غواړي، عقیده غواړي، که دا ټول سره ملګری کې پر دې شرایطو ته برابر یې او اخلاص پکې زیات وي، بیا به ستا دعا د وظیفې نه بعد چې ته دعا کوي هغه به ډېره زر الله قبوله کړي او ستا هغه محنت به ضایع کېږي نه چې ته د وظیفې په باب باندې کوي او وظیفه کوي، محنت وکړې، تکلیف وکړې، پر ځان باندې ستړیا تېره کړې، ځکه چې دا وظیفه کول هم زور غواړي، یو قسم ته تکلیف ده، بیا به د الله تعالی کامیابه کړي. که چیرې ستا یقین نه وي، هر څومره وظایف پسې وکړې، هر څومره ځان ستړی کړې، هر څومره تکلیف وکړې، خو هلته ستا عقیده پر یو شي باندې نه ده برابره، نو بیا چیرې پکې کامیابه کېږي؟ ډېر مشکل کار ده. نو لهذا دوستانو یقین، عقیده، توکل پر الله باندې وکړئ او دا عقیده دغه وظیفه زه در سره شریکه کوم، بیا به الله تعالی تاسو کامیابه کړي. دوستانو هغه وظیفه دا ده چې د سهار په وخت کې له کوره وځئ، چې څنګه له کور څخه د باندې سواس اوله وار به 3 واره درود شریف ووایاست، اللهم صل علی مبارک ده په سر کې، بیا به دغه تورې 50 واره ووایاست، بسم الله توکلت علی الله لا حول ولا قوة الا بالله، دا تورې به 50 واره ووایاست، په پای کې به بیا درود شریف ووایاست او پر ځان باندې به راجوف کړئ. فزړه کې به هغه دعا وکړئ چې د کم کار پسې ځئ، که کاروبار وي، تجارت وي، یا یو بل مشکل له چا سره فساو یاست، په یو کاروبار کې له چا سره اخته یاست، مثلا په یو جنجال له چا سره اخته یاست، غواړئ چې په هغه کې کامیاب سئ، سهار هغه څه مشکل مې وي دغه له کوره چې وځئ، دغه دعا په سر کې هم 3 واره درود شریف، په پای کې هم 3 واره درود شریف، له وروسته دغه تورې 50 واره، الله تعالی به د دې په برکت سره ستاسو هر جایز در پوره کړي، ستاسو هر حاجت به در پوره کړي. محترمینو ډېره بهترینه وظیفه ده، عمل ورباندې وکړئ، له نورو ملګرو سره هم ضرور شریکه کړئ او موږ ته دعاګانې کوو، بیا تاسو ته کوو، پر الله تعالی مو سپارم. تر بلې ویډیو پورې، تر بلې وظیفې پورې د خدای په امان. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.